المبحث الثاني دویم مبحث تراشی دا مونږ لګولې په ارکانو د توسل کې پس کې په ارکانو د توسل کې اعلم پوښا ان للتوسل ارکان اربعه وختي زقتا شو ما ثلاثوي ارکان اربعه دي توسل لپاره توسل سو ارکان دي زویا سلور نمبر 1 المتوسل من مضموم ما قبل اخر چې مکسور راشي سوي صيغه د اسم فاعل المتوسل وسیله جوړون کې وسیله نیون کې وسیله پیش کون کې دا د توسل رکن اول شو الركن الثاني دویم رکن متوسل به چې څوک وسیله ګرځولې شي څوک وسیله جوړولې شي پچا وسیله نیولې شي چې عبارت دی د عمل صالح نه او د ذات فاضل نه ورسېدی کنه دې تسوي متوسل دا دویم رکن شو الركن الثالث دریم رکن المتوسل الیه چاته چې وسیله جوړولې شي چاته چې وسیله پیش کولې شي چاته چې وسیله نیولې شي چې هغه ذات الباری دی چې الله جل جلاله دی متوسل الیه هغه دی وسیله هغه ته وړاندې کولې شي ولکه پوښوي کنه الركن الرابع الفاظ التوسل الفاظ د توسل كقولك اللهم بجاه فلان كقولك لك دا قول ستا اللهم بجاه فلان یا الله د فلان سے په جه سره او جه خو انبیاء اولیاء ته منی کنه منی الکه دویشتمه کې راځي احزاب کې لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها موسی علیہ السلام د الله په نسبت باندې جاهل لرلو مخوري زوخه وجاهت لرلو او عیسی علیہ السلام هم سوالکا وجیه آل عمران کې بدر ترایش وجیها فی الدنیا والآخرة ومن المقربین پیگی کنا وجیه دی كقولك اللهم بجاه فلان وبحرمة فلان وبحق فلان وبوسيلة فلان المبحث الثالث في تعريف الوسيلة وأقسامها دریم مبحث په تعریف د وسیلې کې او په اقسام د وسیلې کې تعریف د وسیلې او اقسام د وسیلې کته دا به کتابونو کې پراتی زبه وګورم پراته دي دا په کوم انداز چې درته زوی هم د څه به پیدا نه کړې او څنګه اخص چې دلته درس کې لیکلو سره تو کې او بیا ګورو بیا په بحث کې د څه به پیدا نه کړې شي دا موږ پدې کې شل کال خواریانی کړی دی هذا ما دوره تفسیر دا لسم زله تلک عشرة کامله سخونه چې مونږ اول ځل نه شو دا غوي دا سکه مونږ مجبور شو دي ته چې بس پارام وایو چې نه کال قوم د سي پمنډو ویل په یو صاحب روان بس مونږ زړه یخ نشو سو کومونه قتل چې هغه لیکلو کو فائدې واغستو ستی جوړ شو مونږ ویل سپاری دیوش پینځه دیوشي خو چې مسالې هم زده کی او په قران هم پوه شو چا ورته ویل ترجمه راته شروع کا چې دا نه وی چې زه نه پوهیږم امامت ته خبرې وای او په قران نه پوهیږي نو دی وجنه مونږه خبره په آرام کا وسلوم کا 3 کالو کې دې ختم شي
یو سفاره دیو شي خو چې پوي شي پوي. المبحث الرابع کثالث تعریف د وسیله او اقسام د وسیله. ځکه مقاصد موقوف فی چا باندې؟ مبادیو باندې. ناول مبادیو پیجنا بیا خپل مقاصد پیجنې. لسان العرب یو لسم جلد 215 صفحه. لسان العرب جلد نمبر 11 او صفحه نمبر 725. ابن منظور افریقی وی الوسیلة هي في الأصل وسیله په اصل کې چاته وای؟ ما يتوصل به الى الشيء. وسیله په اصل کې هغه شی دی چې ځان رسول شي پاغي سره یو بل شي ته، ويتقرب به او ځان نږدې کول شي پاغي سره. وسیله په اصل کې عبارت دی دا غشنا چې ځان رسول شي پاغي سره یو شي ته او ځان نږدې کول شي پاغي سره یو شي ته. نو تاسو دا سر دی گریوان تخکته کوي او سوچ وکي. وابیان وی چې وسیله په نیک عمل روا ده او د نیکانو په زواتو باندې روانه ده. نو وسیله خو دې ته چې پاغي سره ځان رسول شي او ځان نږدې کول شي یو شي ته. ته چې وی چې نیک عمل الله ته وسیله کا، نو مطلب دا چې په نیک عمل الله ته ځان رسول شي او ځان نږدې کول شي، خو په نبی او ولی الله ته ځان نږدې کول او ځان رسول نه شي. دا معنی ده. دا معنی شو کنه شو؟ دا شو کنه؟ نو غلطه ده که غلطه نه ده؟ الکه اعمال خو اراز دي. دا خو خپل وجود کې ذات ته محتاج دي. عرض واغی ته وی چې یو بل چا پورې قیام لري، قایم وي. د سیدو کده سینه ده لکه تورواله سپینواله خارج کې خپل وجود نه لري، یا به د پټکی په زمن کې ماتخه یا د دیوال یا د چونی یا د بلس جسه عمل امراواله چې منسکون کې نه وي منځراته خایزه. دا خو چې کله ذات د منسکون کې وي او هغه فعل صلات کې لګي نو ته ماته وین دا منځ دی. پونه شول لګا چې د روزدار ذات ته لري کې روزه ماته خایزه. د طواف کوون کې ذات لري کته ماته یوازې طواف خایزه. هر عمل د سراواله په خبره پونه شو لکه دی وی په ذات ته چې دا شرف حاصلی کنه پیدا د عمل د وجه حاصل لې. مونږ برته یو شیخ یو هغه متولد من الذات جزء من الذات بی او هغه ته هم شرف حاصلی. لاړه راواله د نبی له سلام، لاړه خواله وینه او جزء من الذات دی. هغه سره د عمل سویمه ده او شرف ورته حاصل دی کنه. او بل ادا ده چې عمل څه دی؟ مخلوق دی کنه. او ذات فاضل څه دی؟ هغه مخلوق دی. ته چې وی ذات فاضل مخلوق دی، مخلوق باندې وسیله نیول شرک دی، نو دا عمل خو خالق نه دی، مخلوق دی کنه. دا په یو مخلوق جایز غني، په بل ولې ناجایز غني. او بل ادا ده چې نیک عمل په خپل قبولیت کې احتیاج لري نیک ذات ته. که نیک عمل وی او د نیک ذات نه صادر نه وی، دا نیک عمل قبلیږي. تاسو نه تاسو کو منافقانو منځونه کول کنا کولی کنا، روجینی وی کنا، ګيري پریخي وی کنا، د اسلام ډیر اعمال په ځبانه روړل کنا او هغه قبلېدل. نیک عمل خو وو
خو چې د نیک ذات سره تعلق نه و قبول وغه هاي 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 نیک عمل کله قبولیت سره مخ کیږي چې تعلق د نیک ذات سره پیدا کی او نیک ذاتونو کې اعلی درجه کې د انبیو زوات دي بیا د صدیق اکبر صاحب ذات بیا د نور صحابه ذات بیا د نور اولیاء زوات علی توافت درجاتهم بیا د مؤمن ذات په نسبت د منافق ذات دا نیک ذات دی لکه د منافق ذات خبيث ذات دی د مشرک ذات هغه نجس او پلید ذات دی انما المشركون نجسا الخبيثات للخبيثين خبر باندې پیږي کنه انهم رجس د منافقان مبارک راضي نیک عمل چاته محتاج دی نیک زوات ہوتا نو ته دې به انصافه ته وګوره چې نیک عمل کده نیک ذات سره تعلق پیدا نه کی د سره قبليږي نه انیک عمل دې نیک ذات ته محتاج دی نو په نیک عمل منیو په غنیک ذات نه منی وسیله دا کومه به انصافی ده به انصافی ده کنه ضروره نو وسیله څه ته وای هي فی الاصل ما يتوسل به الى الشيء ويتقرب به چې ځان رسولې شي په دې سره یو شي ته او ځان نږدې کولې شي په دې سره یو شي ته نه خو یوازې نیک عمل نه دی کنه ټیک د پنه کمل هم سړی نږدې کیږي وسجد وقترب سجده کوا او خدای ته ځان نږدې کوا پاغیم نږدې کیږي و نبی له سلام ستر راغلو ها هم دې د پاره راغلو چې خلک الله ته نږدې کی کنه الله ته ورسي جنت ته ورسي کنه ادعو الى سبيل ربك بالحکمه خبره باندې پیږي کنه مدارک بلکې ټول تفاسیرو فدغه آیت د مایده یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله پدې باندې د وسیلې دا تعریف کړي ما یتوسل به الی الشیء ويتقرب به نو ما وای اصول شاشم ویل ده کنه ما یتوسل به هر هغه شی یوازې نه وی چې العمل الذی د عموم الفاظ لغت هم ذکر کړي مفسرین هم ذکر کړي هر هغه شی که عمل یو کنيک ذاتی چې ځان رسولې شي پاغي سره او ځان نږدې کولې شي پاغي سره غیر تا بل چاته چې الله پاک دی بس دا وسیله شو دا غوي بچي تعریف شو خو لغت کې ګوره یوازې دا تعریف نه دی نور معناګان امرازي اولی کی وتجیء بمعنى الحاجت وسیله راځي لغتن په معنی د حاجت هم وتجیء بمعنى الحاجت دا راځي په معنی د وایا حاجت هم لکه دا قول حبر الامت حبر د دې امت څوک ولکه څوک تیز سوکو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سوئی آیو شیر وی ان الرجال لهم الیک وسیلتا ان الرجال یقینا سڑی لهم دا غید پارا الیک تاتا وسیلتا حاجتا حاجت دے پدی شیر کی وسیلہ پا ماند حاجت راغلی دا او دا غرنگی وسیلہ رازی بمعنى الدرجه في الجنه پمانه د درجه د جنت کما فی سنن ابي داود د ابي داود په سنن کې راځي اول جلد 84 صفحه عبد الله ابن عمرو بن العاص د حدیث راوی دی رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایي اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإن من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10 ثم صلوا الله لي الوسيلة يعني الدرجة في الجنة کله چې تاسو د مؤذن اذان اوریدو نو هغه سوای چې صدا مؤذن وایي چې الله اکبر وای تاسو موای او بیا د اذان نه بعد ما باندې درود وایي زکه چې ما باندې یو ځل درود ویلو
الله په دې درود د وجه لس رحمت نازله یا او بیا د الله نه زما د پاره وسیله وغواړي نو وسیله دا په جنت کې یو درجه ده مونږ نو وایو څه په دعا کې اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه آت محمدا الوسيله یا الله نبی له سلام ته ورک په جنت کې هغه درجه الګه پوښوي کنه نو وسیله راضی په معنا ده درجه فی الجنت هم دا مولی کل کنه او دا غرنګي راضی په معنا ده قرب د نزدېکت لکه حضرت علی رضی الله عنه فرمایي كشعر علي وتجيء بمعنى القرب كشعر علي وإذا مررت بآية في ذكرها وصف الوسيلة والنعيم المعجب وإذا مررت بآية في ذكرها او کله چې ته تیر شوی په یو آیت باندې چې په ذکر داږي کی چې ذکر او پاږي کی وصف الوسیلتی بیان د قرب د الله وصف الوسیلتی بیان د قرب د الله والنعیم المعجب او داغه تعجب را وسن کی نعمتونو چې هغه جنتی نعمتونه دي نو ولته د الله د قرب او د نعمتونو سوال کوا او دا غرنګي وسیله راځي وتجيء بمعنى الذريعه ايضا وسیله راځي په معنا د ذریعه هما كقول صاحب التلويح لکه دا قول صاحب التلويح توضیح تلویح بتا سوای یا ویلی کنه دیار لسمه صفحه او اذ العمل هو الوسيله ذکر عمل عمدہ وسیله ده ای ذریعه اعلانه للدرجات فی الجنات اعلانه للدرجات فی الجنات ورفع الدرجات ذکر عمل وسیله ذریعه ده مندلو د درجو ته په جنتونو کې عمدہ عمل وسیله ده د درجاتو اوچتېدو د پاره عمدہ غرنګي غیاث اللغات صفحه 485 کې د وسیلې معنی په ذریعي کړی ده غیاث اللغات صفحه نمبر 485 د وسیلې معناګان ډېرې شوي کنه شوي اوس به ته کم معنا اخلي ته به سیاق او سباق ته ګوري سیاق او سباق ته وګوري چې کم معنی د سیاق او سباق سره موافقت خوړو هغه معنا باخلي سباخلي هغه معنا باخلي اقسام د توسل وری بچي واقسام التوسل ستتون اقسام د توسل سودي شپږ دي اقسام د توسل شپږ دي نمبر 1 التوسل للدعاء التوسل للدعاء وهو التقرب إلى الله بالوسيلة الشرعية توسل د پاره د دعا او داغه تقرب دی الله تعالی ته په شرعي وسیله سره بالوسيلة الشرعية یعنی توسل سره پاره نيسي چې بس الله ته نږدې شي مقصود دې سوي قرب خداوندی سبل مقصد او حاجت او مشکل حل کول هغه مقصود نوي يتوي توسل للدعاء هو تقرب الى الله بالوسيله الشرعيه القسم الثاني التوسل في الدعاء توسل په دعا کې هو التقرب الى الله تعالى وقت المسألة وأرز المقصود هو التقرب إلى الله تعالى وقت المسألة داغ تقرب دے نزدیکت حاصل ولی خدای تعالی تا
په وخت د سوال کې د پاره د حصول د مقصود او د پاره د حل مشکل خپل اول سره فرق راغو کنه الته د مسلې حل مقصود نه به صرف د الله قرب مقصودی او توسل فی دعا کې یو مشکل پر دې پټ نیولې او هغه د مقصود حصول له مقصود وی په خبره پیږي کنه لکه او دا توسل په دعا کې والتوسل فی الدعاء علی قسمین توسل فی الدعاء په څو قسمه دي په دوه قسمه دي والتوسل فی الدعاء علی قسمین دا په دوه قسمه دي الاول توسل لفظی توسل لفظی دی لفظی توسل لفظی توسل لفظی څه ته وایي هو ان يذكر في دعائه توسل لفظی دا دی هو دا دی ان يذكر چې متوسل ذکر کی فی دعائه په دعا کې ما اغه متوسل به کعملی او ذات فاضلی يتقرب به الى الله تعالی چې متوسل په دعا کې متوسل به ذکر کی هغه چې دې په الله ته ځان نږدې کوي دغه د توسل لفظي وای کده ورکه د وسیله الفاظ ذکر کړي نه نه ذکر کړي او چې متوسل به ذکر کی چې په د فلانی په خاطر یا د فلانې درته وړاندې کوم خبره باندې پیږي دا توسل لفظي دی ورسېدلی چې پچا وسیله ذکر کوي هغه متوسل به یاد کی مثال د دې د یو در کومه لکه کواکعتی اصحاب الرقیم یاد سوایا کت توسل المذکور کت توسل المذکور فی واقعتی اصحاب الرقیم لکه هغه توسل چې ذکر دی په واقعا دا غدریو کسانو چې غار کې گیرو او د غار د سر نه کانه راغو د غار خله مسدود او بندکا او دی په زور کو خلری کولې نشوا او بیا خپل کویل چې یرا کچا سه نیک نیک عمل کړي ناغه خدای تعالی ته راوړان دي کوي ذکر کوي د متوسل به ذکر کوي ګوره توسل لفظي دی کنه د متوسل به ذکر الله ته کوي ګوره کدا مشکل موالش یو مور او پلار سره نیکو کارو هغه د مور او پلار نیکی ذکر کا هغه باندې وسیله نیو متوسل به دغه احسان او د مور او پلار سره کانه لګو خوځیدو ابل د یو مزدور سره نیکی کړي واغې ذکر کا متوسل به کانه نور خوځیدو هغه دریم د بدکارۍ نه ځان ساتلو د تر په لور شکو موقع غوخته موقع چراغله ځان یې ساتلو هغه دغه پاک دامنی الله ته ذکر کا کانه لری شو دی بهر روتل نو توسل لفظی دی ته وایي چې متوسل په دعا کې متوسل به ذکر کی دا توسل لفظی دی الکه په خبره باندې څه پوښوي دویم دی ولي کې ځان سره ول قسم الثاني دویم قسم التوسل النفسي التوسل العملی توسل نفسی یا دویم نمی توسل عملی دی توسل نفسی توسل عملی پوش وزویا هو ان لا يذكر في دعائه ما يتقرب به الى الله تعالى دا اول اک شوخه اول موږ ته ویلو چې متوسل په دعا کې متوسل به ذکر کی هغه توسل لفظي توسل عملی او نفسي څه ته وایي چې متوسل په دعا کې متوسل به چې پچا وسیله نسی هغه ذکر نه کی بل يذهب الى الامكنه المقدسه بلکې دې لاړ شي امکنو مقدسه وتا او التا امکنو مقدسو کی وید الله تعالی
الته امکنو مقدسو کې د باری تعالی نه سو غواړي زویا دعا وغواړي. دي تسوي توسل عملی او توسل نفسی مثال قرآن کې زده کوي. زکریا علیہ السلام مبارک د مریم بی بی تربیت کولو د بیت المقدس یو بالاخانه کې دا ډیره کړي وا. الته بچ ورغه د موسم نه بغیر میوجات به داغي سره بیا مندل اغه نه تپوس کولو ان لک هذا دا درته کوم زین راضی من اين لك هذا او ورته جواب ورکي قالت هو من عند الله دا د الله د دربار ناراضي. نو ده هنالک دعا زکریا رب دغه ځکه دعاو کا ګوره مکان مبارک کې مکان مقدس کې دا توسل مکانی دی دا توسل عملی دی دا توسل نفسی دی. دلته متوسل به نه ذکر کوي چې الله د مریم بیبي په خاطر پونش ولې خدا توسل نفسی او عملی دی. په خزي کې دعا کوي دا توسل عملی وی دا د قران نه ثابت دی. دا خلک زیارتونو ته ځي التزان له دعا غواړي دا حرام نه. توسل مکانی دی توسل عملی دی توسل نفسی دی. پوهیږي کنه لکه د بیت الله شریف په خوا کې دعا کې بیت الله شریف په دعا کې نه پیش کې توسل عملی نفسی مکانی دی کنه دی. دینه بیا کم شوده به دین انکار کوي. خرورا دا مو شو کنه. القسم الثالث د توسل دریم قسم ولیکا التوسل بالدعاء. توسل بالدعاء ورتوي وهو الالتجاء من عبد الله للدعاء وهو الالتجاء الى عبد الله للدعاء. دا التجاء دا دا الله یو بنده ته التجا کول چې ته مال دعا وغواړه تر له دعا وغواړه. دا کم قسم د توسل له توسل فی الدعاء او دا دریم قسم شو کنه. شپږ اقسام مون خو دلیو کنه. دا کم قسم شو دریم قسم. دی باندې دلایل قران کریم کې ډیر زیات دي. د دې توسل دو شق دي له شقین. د دې توسل سو شق دي دو شق دي. یو التجا د دعا من الحي القريب. التجا د دعا من الحي والقريب د ژوندینه او د نزدینه التجا د دعا کې ورسې دي کنه. نوابیان او پنځپریان دا منی وی نزدې سړی ته وای چې مال دعا وغواړه کنه. او مناظره کې منی ښا هم د سینه منی درته وی مزه باباګانو ته مزه پیرانو ته غي تمو وی چې را لته وغواړه. وی ولې تعالی سره دزي کړي دي س پخپلې ته ولې نه غواړي وی خسړو غل وی د ماره درګ نه نږدې دي وی دی وی چې نه لګ به د پیر صاحب دربار ته ځي لګ لري دي. او الله وی چې فینی قریب الله وی زین نږدې یم وی دی وی چې نه لګ به د پیر صاحب دربار ته ځي ورپس. نو تقریرونو کې دغه چغي مغي وای او چې راګیره کې دا غوځوندې دا غو نږدې نبی ادا قیدونه ورته یاد شي. نو د توسل فی دعا سو شق او دعا یو التجا الى عبد الله للدعاء چا قریب وی حی وی دا وابیانو پنځپریان هم منی. او یو دی التجا الى نبی الله و الى ولی الله بعد وفاتهما فنحن معترفون به والخصم ينكر من ذلك. دا کتابی عربی نه دا ګورېغه باندې کتاب موافق ده او نورا دا فضلی او وهبی او عطایی عربی ده. یو د دعا التجا کول دي د الله نبی ته د الله ولی ته داغه د وفات نه بعد چې ته مال وغواړه. نو مونږ په اعتراف کوو مونږ دا ثابتو
او وهابیان پنځپیریان هغه دې ته شرک وای. موږ سره په دې ډېر دلایل دي. اول قسم خبره خو اتفاقی دا غدیم منی قران ته نه ډک دی چې ژوندۍ ته نږدې ته وی چې 13 له غواړه لکه سورته بقره 61 ځان سره ولیکي وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا پونشولي فَادْعُ لَنَا موسی علیہ السلام ته قوم ویل پيو طعام مونږه هرگز صبر نشو کولای 13 له الله نو غواړم 13 له د الله نو غواړم. دا رنګه سورۃ یوسف 97 کې راځي یعقوب علیہ السلام ته بچی وای یا ابانا استغفر لنا انا كنا خاطئین اے بابا جان مونږ ته د الله نه تبخنو غواړه بشک مونږ خطا کاری. دا رنګه سورۃ اعراف 124 ځان سره ولیکي سورۃ اعراف 124 خبره باندې پیږي کنه خاموش 124 بنوي یا موسی علیہ السلام خاصه سره د غولي کوي نه دا غو صحیح دی 124 ملک یعراف بس صحیح شو. دا غو قران ته نه ډک دی ګوره د بقره واقعیا کې فدع لنا ربك يبين لنا ما لونه وما لونه او دا سره ولیکي روح المانی اول جلد 273 صفحه. نبی صلی الله علیه وسلم نو عمر فاروق صاحب د عمرې د پاره اجازه غوښتو هغه ورته وی اشرکنا فی دعایک یا عمر ای عمر فاروق مونږ ځان سره دعا کې شریک ساته دعا کې مهر نه کی. مسلم دویم جلد 311 مسلم راواله مسلم شریف دویم جلد صفحه نمبر 311 نن دا لاندې پرو دی ریاض الصالحین لاندې وګوره الله ستې پکې خو کنه مسلم دویم جلد 311 صفحه باب من فضائل اویس القرنی رضی اللہ عنہ باب من فضائل اویس القرنی رضی اللہ عنہ. وبه قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثني سعيد الجريري عن ابي نضرة عن اسر بن جابر أن أهل الكوفة وفدوا إلى عمر وفيهم رجل ممن كان يسخر بأويس فقال عمر هل ها هنا أحد من القرنيين فجاء ذلك الرجل فقال عمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال إن رجلا يأتيكم من اليمن يقال له أويس لا يدع باليمن غير أم له يمن کی یو سړی دی د مور نه علاوه یمن کې بل څوک نه پریدي نه لري قد کان به بیاض برګه مرزو په فدع الله نے سوال کو مستجاب الدعوات فاصحبه عنه الا موضع الدينار والدرهم ټول برګه مرز ته لاړې تلی کې صرف د دینار او درهم مقدار کې پاتې دي. فمن لقيه منكم چا چې تاسو نه ورسره ملاقات کو فليستغفر لكم اگر در تبخنه اوغواړي. 311 مسلم ډیر روایت را چولی پدې خسرینه په دعا نه علي او صحابه یمن ته وېسه قرنی پسې تل چې موږ ته دعا کاوه. عمر فاروق صاحب غونی عظیم شخصیت ته نه دعا غوښته.
دی وی ځان ته غواړه کنه وی تا خدای سره ډزې کړي خدای سره څوک ډزې نه کوي شرمېدلی جنازې نه پس خدای نه بیا خپل نه غواړي سنتو نه پس خدای نه غواړي ما ته خدای نه غواړه زه خو خدای نه هر وخت غواړم هر ځای ته غواړم نیکانو ته هم تیم راته غواړو په خپل هم غواړم تینه په خپل غواړو نه نیکانو ته ورځي او دا خو د منافقانو صفت دی کنه سورته منافقون کې سره راځي وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ چې ویلې شي د منافقانو تراشه یا بخنه بدر تو غواړي رسول الله لو ورؤسهم سرونه تو کی مره درګ نه نږدې ځان ته غواړم کنه پیر سے پکې چاره واسطه رسول الله پکې چاره واسطه ولې ما خدای سره ډزې کړي ځان ته غواړم کنه الله وای چې دی خبر کوي څنګه راځي لو ورؤسهم داخه قاریان دي رای څنګه راځي او تب ګورې دی لرا یسدون چې راس کې استاد دعا نه وسیلینا وهم مستكبرون او خپلم د دعا نه کبر کوي والله کې ځان تم غواړي اسی وي ځان تم نه غواړي وسیلینا میراث کوي نو دغه ته منافق وینو جنازې نه پس ځان تم نه غواړي نه مړی ته غواړي نه قوم ته غواړي سنتو نه پس ځان تم نه غواړي او بل سړی تم نه ورځي چې ماته دعا وکړه نو دا د منافقانو علامه ده او هغه چې د وفات نه پس نبی ولی ته ورځي نو ځان سره ولي کوي سورۃ النساء پنځمه سفاره سلور شپږم آیات د وفات نه پس د الله نبی ته او د الله ولی ته چې تیرا له غواړه مونږ جایز ګڼو کنه و بیا نه سکی ناجایز ګڼي ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما حواله می پدې درکړې وې کنه چې یو سړی د نبی رسول الله د وفات نه 3 ورځې بعد راغی او قبر شریف تراغو په سر باندې خوري شیندلې سې کول وشتلې او ویل چې مان زیاتې شوه د ځان تم دعا غواړم ستا په خوا کې او یا رسول الله تاسو روزه کې لاسونه اوچت کې ما د پاره د الله نه دعا وغواړئ تفسیر قرطبی او مدارک وغیرہ لیکلي فنودیا من القبر الشریف د نبی له سلام د قبر شریف نواز راغې انه قد غفر لك غفر د ماضی مجهول صيغه ده تا ته بخنه کړي شوی دا ته یا کور کې ویرا روان وي ز پدې نیت چې رسول الله ته ورزم او داغه خوا کې د الله نه ځان د پاره دعا غواړم او هغه ته ویم چې تیرا ته وغواړه ته یا هغه ځکه خدای بخله تا ته بخنه شوی د بخله شوی ازکو نو ګور هغه ته ویل چې تیرا له وغواړه واستغفر لهم الرسول او حواله می درکړې وکستا سو یاد درکړې می وکنه د تسکین الصدور دا به حیات اټوله حواله دي لیکلې او کله نه هېری خو بیا درته زر وې یاد دي کنه عائشہ بس او دویم داده چې د ابن حبان حواله ما درکړې و چې د عمر فاروق سے په دور کې قحط راغله روایت د مالک الدار دی بلال ابن حارث مزنی رضی الله عنه د نبی له سلام مزار ته راځي سوې ورته استسق الله لامتك فانهم قد هلكوا ګوره د وفات نه بعد مزار ته راځي او نبی له سلام ته وایي چې تر ته د امت د پاره د الله نه د باران سوال وکا نو دام ویلش هیڅ سوې لکه توسل بالدعاء توسل بالدعاء حيا وميتا دا روا ده ورسېدلې کنه القسم الرابع صلورم قسم التوسل بالنداء والاستغاثه التوسل بالنداء والاستغاثه توسل بالنداء والاستغاثه توسل په ندا سره او په استغاثه سره وهو جعل ذکر الرسول او الولی وسیلة لنصر الباری هو جعل ذکر الرسول دا ګرځول دي د ذکر د رسول الله مبارک دا غ ذکر وکي او الولی یا د یو ولی ذکر وکي هغه وګرځي وسیلة وسیله وګرځي لنصرة الباری تعالی د پاره د امداد د خدای تعالی
پوښ ولیکنه لکه مثال یو لیکي البدایه والنهایه پنځم جلد 10 صفحه تراشه راواله ده البدایه والنهایه راکه دواړه راکه بس انور شو دي زنا غدونو البدایه والنهایه بعضی چاپونو کې پنځم جلد زویا 10 صفحه دا کی پنځم جلد 10 صفحه ده او بعضی چاپونو کې بدل دي واقعا بیانې د یمامی د سشي د مسیلمه الکذاب سره چې کله جنگ راغو او کله حذیفه رضی الله تعالی عنہ شهید شو څوک شهید شو حذیفه رضی الله تعالی عنہ چې کله شهید شو نو خالد ابن ولید سے براغو کېدا شپږم جلد بعد چاپونو کې شپږم نه دوم پنځم دی نه شپږم جلد 717 صفحه 717 صفحه خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ چې کوم دی هغه راغو د میدان جنگ په منځ کې ودرېږي او بیا سوئی انا ابن ولید العود انا ابن عامر وزید ثم نادى بشعار المسلمين وكان شعارهم يومئذ يا محمد وجعل لا يبرز لهم أحد إلا قتله ولا يدن منه شيء إلا أكله يا محمد आवाज یو کو وسیله ونی و د نبی له سلام دا اسم شریف د الله د مدد د پاره وسیله وګرځوله ایتوی توسل بالنداء والاستغاثه یا محمدا هو الان کې منادا مفرد مرفوع وي او موږ دا یا محمدا ویولې ځکه الف د استغاثه ور سره دومره راغلي هدایت النحو کې سوې وتفتح بالحاق الفها منادا مفرده الف د استغاثه د الحاق د وجنه ودا مفتوح ویلې شي یا محمد استغاثه आवाज دیګنه ویا محمد المدد نه وی یا رسول الله مدد نه وی نو دا راتوس پښتو ته واړه وسه جوړیږي الف د استغاثه ور سره دی آیو ما ته وی شیخ سے پناه ونه پویدو مل ولی شهید شیخ سے بیا دولو وی هغه وی چې یا محمدا او بناتو کا سبایو یا محمدا وی دا منادا مفرد ده او دا چې کوم دی مرفوع وی نو ما ورتل ته بوس خوري کټانټي جوې سخوري د الف د استغاثه ور سره نه ګوري منادا مستغاثه منصوبه خوار شي ا مفتوحه هغه باندې فتح راځي وتفتح مفتوحه بغرزولې شي بالحاق الفها ولکه پويږي کنه نو د نبی له سلام اسم شریف هغه جعل ذکر الرسول او الولی وسیله لنصرة الباری تعالی نو دغه دی چې بیا به ورته څوک را نږدې کېدو وجلو به او چې څوک ورته راغوي خوړو به ابن کثیر وای د زمریت نه جوړ شو بیا دا وای بدايه نه آیا شپږم جلد 717 صفحه خبره کو د کتابونو په حواله سره کو دي زینې نه کو خېټه مختار کتاب عام منسوخ کتاب دی دیمه حواله ځان سره اولی کوي مصنف ابن ابي شيبه دغه کوس کال کتاب المصنف ګوري ما لاست نه ګوري دغه الکتاب المصنف دا دی کنه تنامی ته نه ګوري دا ټول دی ترا پاسه یا ټول څه ته یو پینځه یو ځل راواله سلور بیا راواله مصنف ابن ابي شيبه دا چا دی دا ابو بکر عبد الله ابن احمد ابن ابي شيبه او دا پیجنې دا څوک دی نو دا د امام بخاری او د امام مسلم استاد دی ښا د چا استاد دی وایا د امام بخاری او د امام مسلم رحمت الله علیه
استاد دی. اوس راشه د عقیده وګوره چې دې سوي چې یاره د نبی علیہ السلام او د الله د دوستانو نامه الله ته وسیله ګرځولې شي کنه. نو پدې کې دې روایت ذکر کړي زین دې فکر کوي کنه وی کله چې تاسو یو سړی په دشت کې وی بیابان کې وی او ستنه ورک شو سورلیت ورک شو او لارته نه خطا شو نو بس دې आवाज وکي आवाज دیو کی یا عباد الله عینونی اے د الله بندگانو امداد میں وکیا. نبی علیہ السلام فرماید الله تعالی سے بندگان شتا چې د سره بس کوي امداد به ور سره کوي. کوم موقتل د الله سره بندګه کی د اوچت کا د الله سره بندگان شتا سبا کوي امداد به ور سره کوي. نګور دغه د عباد الله نامه چې خلق ذکر کوي څه د پاره ذکر کوي وایا د امداد د پاره د نصرت د الله وسیله ګرځي. او دا روایت د مصنف کې کم دینو دا د روایت دی چې په دې باندې په دنیا کې مور راوړې زوی جرح نشي کوله. خبره باندې پیږي کنه مونږ به ورته یو پیش کو هغه جرح په بل کوله ملوام دې کم زه او درب دې کم دې نه غي. زرته د مصنف روایت می پیش کړي جرح او کړي جواب ووري چاته وی دیوال توایانو په دیوال باسرو کې خو په دې بنده اثر نه کوي. بل حواله ځان سره ولي کوي زبس پریږي دنه تراشه د شرح صدور راواله اندازي. بل حواله ځان سره ولي کوي شرح الصدور الګه قسمه در تکړه وکنه چې د شام د علاقې سورونو درې رونو چې جهاد تراوتیو او رومیانو سره څه کولو جهاد کولو قسمه در تکړه وکنه او بیا دروم باچا یې سوي درې واړه گیر ک او درې ډرامونه ګرم تیل روړل او دې توی چې سویان شګینه دې کې ورچوم. فقال له الملك مملكو انی اجعل فیکم الملک اے سویت تراوړی بچیم دل در کوم سیسا و ازوجکم بناتی او لورګان په نکاح در کوم وتدخلون فی النصرانیه ای سویت تبرازی فابو وغین کارو کو وقالو یا محمد. شرح الصدور د علامه سیوطی او صفحه نمبر چې دنو ځان سره ولي کوي 287 یسوی یا محمد چغی ودا سو کوی لگا ها ودا بریلیان وای 287 نو علامه سیوطی بریلی خو نه دی کنه هغه د الله ولی دی خدا کمال خبره وګوره الکو ګوره الف د استغاثی ور سره ګوري کنه یا محمد الف د استغاثی څه د پاره یا رسول الله را ورسېږي امداد مې وکا دا ظالم بچام د تیلو پډرام کې اچیا. د نبی له سلام د اسم شریف ولې ذکر کولو د وسیله وګرځوله د پاره د نصرت د باری تعالی چې د دین امید د برکت د امداد راشي. خو قضا مبرم وا تقدیر مبرم دو شهیدان شو او هغه یو ته نجات ملو شو. پونه شو په خبره باندې دو چلې پیوله ګولې خو کارونه کو چلو ملو ځکه د نبی له سلام روحانيت راغله او سړی ته نجات ورکو او دا غنور پوره و شهادت کې خیر ونه بس والکه پونه شو په خبره. الادب المفرد د امام بخاری اشه دا رجستر راک دا غمراګه کنه کم نه دلته شي دلته رجستر د ته امره کته ادب المفرد نو شرع قید راګه رجستر غبره دي دیو پاګه یاره یو دعا ورته کې چاله وبخیا نه بس کې د سی او بل او په دې خو پروت هغه ګرم خونه دی موږ
کله دارا ولو کله غرا والا نه د سی وبلم دغه شی او دغه بيزین نه دانه بالکل دغه شی زسې کوي غوغه ادب المفرد حواله مې لګي درکړې وې اصول تفسیر کې د عبد الله ابن عمر سے پخپه کې میګی راغه چا ورتل اس کو رحب الناس الیک فصواها یا محمدا څومره حواله په لیکلې وې لیکلم وکنا نو دا غوړه د نبی له سلام نامه د پا د نصرت الباری د پاره وسیله ګرځول ایت سلدا سلورم کې سم دی ایت وی توسل بالندا والاستغاثه سپوش وی کنا القسم الخامس پنځم قسم د اتفاقی دی التوسل بالاعمال الصالحه توسل په نیک اعمال دا غو بیان منی اشاعتیان منی او د يهودو زامن دي نیم شی منی او نیم نه منی بس القسم السادس شپغم التوسل باثار الصالحین توسل په آثار د صالحین باندې دا به دوی مسفاره کې راځي ښا ان آیات ملکی آیات یکم التابوت فیه سکینه من ربکم وبقیه مما ترک آل موسی وآل هارون پوښ لیکنه دا توسل په آثار د صالحین باندې دی سو مباحث مویل درې دې خکه دې المبحث الرابع سلورم مبحث لیکي المبحث الرابع سلورم مبحث في إثبات الوسيلة بالآيات القرآنية إثبات د وسیله د قرآن کریم په آیاتونو باندې إثبات الوسيلة بالآيات القرآنية پوښ لیکنه د قرآن په آیاتونو باندې وسیله نو خبر امرا واستوم دی فتلقى آدم اول آیات راغه کرانه غله نور آیاتونو کې بروانو چې کله آیاتونه ختم شو ورسره په غورزه حدیث اقوال علماء د دې اعتراضات او اخر کې دي ته په دواړو لاسو خیری اونو الآیت الاولى رنبنه آیت سورۃ البقره پارا نمبر 1 آیت نمبر 37 فطلق آدم من ربه کلماتنا فتاب علی پدې باندې قرطبی ولیکي ښا قرطبی را شراواله اول جلد تفسیر قرطبی دې نه سکو روح المانی اول جلد راواله رولمانی کی راواړه او صفحه شابه 237 صفحه راواړه اول جلد اور رولمانی داغه قرطبی ځان سره ولیکي اول جلد صفحه نمبر 365 اول جلد صفحه نمبر 365 صفحه ده وقال طائفة الثانية واختلف أهل التأويل في الكلمات فقال ابن عباس والحسن وسعيد بن جبير والضحاك ومجاهد هي قوله ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين أعراف 23 عبد الله بن عباس حسن بصری سعید بن جبیر ضحاک و مجاهد وی چې دې کلماتونه مراد دغه کلمات د سورۃ اعراف دي او موږ سره خو مرفوع حدیث دی نبی له سلام وی چې وسیله نه ولي و اور څه دې کنه اپیش کوم درته وان مجاهد ايضا مجاهد نه هم د روایت دی سبحانك اللهم لا اله الا انت ربي ظلمت نفسي فاغفر لي انك انت الغفور الرحيم وقال طائفه بل طائفه وي راى مكتوبا على ساق الارش محمد رسول الله فتشفع به فهي الكلمات دا عرش په پنده باندې لیکلی شوی لیدلیو چې محمد رسول الله فتشفع به ګورا استشفاء توسل استغاثه استعانت من واد واحد
یو سيزونه دي یو دی ګوره فتشفع به استشفاء کو پاغه سره توسل کو پاغه سره نو دغه کلمات دي کلمات د وسیلې زده ک سو کوئی قرطبي وای 315 پیتمه کی وای خبره باندې پیږي کنه اسنه چې بیا ته سو کوی چې دا ګوره استشفاء دي استمدادن نه دي ایواله پدې کې تباین در تخکاریس دا خو یو شی زونه دي استعانت ورته وي استمداد ورته وي دا څنګه چللې اذان شروع شو نه بس غم مکوې کی نه و د سونه کې مونږ بو کو مانځنه پس بیا کینو ان شاء الله مسایت ختمې دوه والا خاموش خیر دا کله کله داس تفسیر روح المانی اول جلد 237 صفحه ولیکي 237 وقيل رأى مكتوبا على ساق العرش محمد رسول الله فتشفع به یو قول دا دی چې د عرش په پاندې باندې لیکل شوی لیدلو چې محمد رسول الله نه پاغي باندې استشفاء توسل وکړو او یې کته چې فتلقى ادم من ربه کلمات ویلې او د نبی له سلام ذات خو کلمه نه ده روح المانی والا وی و اذا اطلقت الكلمه على عيسى چې عيسى عليه السلام د قران کې کلمه ویلې شوې ده فلتطلق الكلمات على الروح العظم والحبيب الاكرم صلی الله علیه وسلم بیا خو دی پاغه روح اعظم او پاغه حبیب اکرم چې نبی له سلام دی که اطلاق د کلماتو پاغه وشي دی کې سبعد دی فما عيسى بل وما موسى بل وما الا بعد من ظهور انواره نبی عیسی علیہ السلام موسی علیہ السلام او بل علیہ السلام او بل علیہ السلام هغه څوک دی خو د نبی له سلام د انوارونو یو نور دینو نو چې هغه ته کلمه ویلې شي ک فتلقى ادم من ربه کلماتن کې ذات د نبی له سلام والے چې په دې پاک ذات وسیله ونیوا نو کلمې اطلاق په دنا روا خو نه دی فما عيسى بل وما موسى بل وما الا بعد من ظهور انواره وزهره من رياض انواره وروي غير ذلك نو سم ویل درته زویا چې دې کې مفسرینو دا ځای غرولې دي دا عرش په پاندې باندې سولیدل کلمه طیبه د نبی له سلام نامه د الله د نامې سره وسیله پیونیوا او دا خبره په دې آیت باندې فتلقى ادمو باندې د آدم علی السلام د وسیله خبره په دې ځوله کې تفسیر روح البیان اول جلد 113 زرزر تفسیر روح البیان اول جلد صفحه نمبر 113 شفاء د قاضی عیاض اول جلد 104 صفحه فتوح شام د واقدی دویم جلد 74 صفحه فتوح شام د واقدی دویم جلد 74 صفحه دی یو اعتراض کوي هغه دا وی روح المانی دا خبره په صيغه د تمریض ذکر کړي دا دوا سره تمرید قیل ودا خو قایل معلوم نه دی مجهول له ودا خو په زوح باندې دلالت کوي نو ورته هر ځای کې قیل په زوح باندې دلالت نه کوي قران کریم کې راځي و اذا قیل لهم امنو اوس بسوي چې دا ضعیف قولی او دا تمریض صغار زیاده او قائل لدی خو معلوم نه چا درته ویل چې قائل معلوم نه دی قائل لدی رسول الله مبارک دی نبی له سلام چې په مې وسیله نیولې و ولیکي ځان سره مستدرک د حاکم دویم جلد 615 صفحه د بعد چاپونو چې کم بیروتی دي امام حاکم فرمای حدثنا ابو سعید عمرو بن محمد بن منصور المعدل قال حدثنا ابو الحسن محمد بن اسحاق بن ابراهيم الهنزلي قال حدثنا ابو الحارث عبد الله بن مسلم الفهري قال حدثنا اسماعيل بن مسلمة قال اخبرنا عبد الرحمن بن زيد بن اسلم عن ابي عن جده عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال رسول الله نبي صلى الله عليه وسلم فرمای لما طرف ادم کله چې اعتراف وکړ ادم عليه السلام بالخطيه قال يا رب دویو کچې ور بزما اسالک بحق محمد سوال کوم ستانه په حق د نبی رسول الله لما غفرت لي دا چې ما ته بخنو کې فقال الله والله ورتل يا ادم و ادم عليه السلام وكيف عرفت محمد پیغمبر علیہ السلام د څنګه پیژني ولم اخلق هو خو ما پیدا کړم نه دي قال يا ربي لأنك لما خلقتني بيدك ونفخت فيه من روحك رفعت راسي فرأيت ولا قائم العرش مكتوب لا اله الا الله محمد رسول الله یا الله چې کله دې په خپل پیدا کم روح دې راکې راواچ سر مې اوچت کو دارش پاندو باندې ولیدل لیکل شو چې لا اله الا الله محمد رسول الله
فعرفت پوشم انک لم تضف چتن یوزک الاسمک خپل نامې سره الا حب الخلق الیک مگر هغه څوک چې تا تاسو مخلوق کې زیاده ګران دي. فقال الله خدای ورته وای صدقت یا آدم و آدم علی السلام رښتیا دی ویل انه لاحب الخلق الی دا نبی علیہ السلام تمام مخلوق کې ما ته ډیر ګران دي. اسالتنی بحقی چې کله د په خاطر د مان سوال کو فقد غفرت لك پس ما ته بخنه وکا ولولا محمد ما خلقتک ک نبی علیہ السلام نوې ما به ته نوې پیدا کړي. ذکر رحمان بابا وای ک صورت د محمد نوې پیدا کړي به خدای نه و دا دنیا دا جهان د محمد پروي پیدا دی محمد دې د تمام جهان ابا. اوس دا حدیث کوم کتابونو ذکر کړي زرد ځان سره نامې ولیکي. البدایه و نهایت دویم جلد 729 صفحه شفا شریف اول جلد 104 صفحه فتوح الشام دویم جلد 74 صفحه الموجم الصغیر دویم جلد 83 صفحه البدایه و نهایه اول جلد 81 صفحه دلیل النبوة للبیهقی پنځم جلد 489 صفحه الوفاء ابن جوزی 33 صفحه مجمع الزوائد اتم جلد 252 صفحه اتم جلد 252 مجمع الزوائد د هیثمی تفسیر در منصور اول جلد 58 صفحه تفسیر ثعلبی اول جلد 53 صفحه تفسیر در منصور اول جلد 60 غو شو کنه 60 صفحه کشف الاسرار وعیدۃ الابرار اول جلد 156 صفحه او حاکم وی هاذا حدیث صحیح والاسناد دا حدیث سند څه دی صحیح دی پوښ ولیکنه دا حدیث ابن تیمیہ خپل فتاوا دویم جلد 151 کې ذکر کړی دی دویم جلد 151 فتاوا د ابن تیمیہ او هغه ویلي چې دا حدیث امام ابو نعیم امام ابو نعیم په دلیل النبوه کې ذکر کړي. علامه سیدی ور باندې تبیان القرآن کې رد کړي وي د ابن تیمیه مازغه کار نه کوي خبره باندې پیږي کنه وی دلیل النبوه د ابن نعیم نه دی وی دا د امام بیهقی دی سیدی ور پورې خندا کړي وی دا ابن تیمیه خپل فتاوا کې خطا شوی دی ښه د بدعقیده سړي دماغ اکثر کار پری دی ګوره او کنه اخبار او هادو کله سویو کله توسل 106 صفحه د البانی کتاب دی غم ذکر کړي دی په دې اعتراض کوي وی د دې په سند کې عبدالرحمن ابن زید ابن اسلم دی وی هغه ضعیف دی. جواب دا دی چې ګوره امام حاکم ورته صحیح ویلی دی. مستدرک د حدیثو هغه کتاب ته ویل شي چې پاره کې د مختلف ابواب لاندې هغه احادیث ذکر کړي شي کوم چې په دغه ابوابو کې د بل مصنف نه پاتې شوی. المستدرک دا په صحیحینو باندې چې د بخاری او د مسلم په شرطونو صحیح احادیثو د غینه پاتې دي هغه دراغستی دي. دینی خالص کې امین الله بشوری وای لكنه حدیث موضوع کما فی الطبرانی ودا موضوعی حدیث دی دا لیونتوب د پاسه بل لیونتوب الک د امام بیهقی ذکر کړي امام بیهقی حافظ الحدیث دی هغه د حدیث راوړې په دلیل نبوه کې دی. حافظ الحدیث هغه محدث ته وی چې هغه ته 1 لاکھ احادیث زبانی یادي دا حدیث کا جایز په شفا کې راوړې اول جلد 104 کې هغه حافظ الحدیث دی شارح د مسلم دی 1 لاکھ احادیث زبانی هغه ته یادو هغه ذکر کوي او ته دا موضوعی دی شرم پکار دی من. اول دا امام بیهقی په دلیل نبوه کې پزان التزام کړي دی چې زبدې کې موضوعی روایت نه ذکر کوم نو چې دا موضوعی روایت شو نو امام بیهقی دلیل نبوه کې ولې ذکر کړي دی بیا اول التزام کړو کنه حالانکه امام بیهقی حافظ الحدیث دی. او بل دا چې شرح المواهب کې د امام زهبی قول ذکر دی هغه یادای هغه وی دا دلایل نبوه د بیهقی یادای او علیک به ودا تا باندې لازم دی فانه كله هدى ونور ودا ټول هدایت دی او نور دی ولیکي زرقانی المواهب اللدونیه
اول جلد 120 صفحه کې. نو چې کله توسل په ذات فاضل شرک شو او دا په دې حدیث کې راغو دا شرکی روایت شو، نبی اول امام زاهبی وی چې دا هدایت دی او دا نور دی. هدایت ورته ولي وای؟ آیا گمراهی او هدایت سره جمع کیږي؟ او بیا وی چې ابن کثیر بدایه نهایت دویم جلد کې وی 729 کې چې قال البیهقی وی تفرد به عبد الرحمن ابن زید ابن اسلم. په دې روایت باندې عبدالرحمن ابن زید ابن اسلم متفرد دی او هغه ضعیف دی. نو دا ویو دلیل په بل داوا د موضوعیت او دلایل د ضعف عجیبه خبره ده. علامه سبکی شفا سقام 162 کې وای قد اعتمدنا فی تصحیحه علی الحاکم. د دې حدیث په تصحیح کې مونږ په حاکم اعتماد کړی کنه، حاکم وی صحیح دی. علامه کوثری مقالات کوثری کې وای چې حاکم د دې حدیث په تصحیح کې حق ته رسیدلې او دې تضعیف موضوعي هغه څوک وي څوک چې د نبی رسول الله شان زړه کې زغملې نشي، هغه به وي دا موضوعي دی او دا ضعیف دی. کوثری لیکلی دی دا 163 کې سبوکی وی شفا سقام کې وايضا عبد الرحمن ابن زید ابن اسلم لا يبلغ في الضعف الى الحد الذي ادعى. او به مانم چې عبد الرحمن اورګه ځانوش اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول اشهد ان محمد رسول بس دا یو پانه د ختمی کې حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح. آت محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته ورزقنا شفاعته من قيام النجلة. بل دادی چې ګورا عبدالرحمن ابن زید ابن اسلم ضعیف دی خو دا هغه درجه ضعیف نه دی چې کومه داوا په منکر او خصم کړي ده. مقالات کوثری 391 میں ولیکي مقالات کوثری 391 واما عبدالرحمن ابن زید فقد ضعفه مالک وتابعه آخرون. عبدالرحمن ابن زید چې کوم دی امام مالک سے ورته ضعیف ویل دي او نور علماء د تابعداري کړي ده او الا انه لم يتهم بالكذب بل بالوهم. عبدالرحمن ابن زید ابن اسلم دا متهم بالکذب نو شګینه دا دروغجنو لګ وهم کی مسله وا. نو دې حدیث ته موضوعی مو آیا ځکه موضوعی څه ته وای هو ما یکون راویه مقطوعا بالکذب چې دا غیر راوی قطعی تور باندې دروغجنی او دا غو مقالات کوثری کې وای چې دا غو متهم بالکذب نه دی متهم بالوهم دی. وهم کې لکه څه مسله راغلی و او کسو کو چې دا متهم بالکذب دی مونږ چیلنج ورکو چې دا عبدالرحمن ابن زید ابن اسلم کذب ثابت کړه. بل د حدیث ضعیف تعریف اورا ضعیف لغتن ضد قوی دی. اصطلاح اصول حدیث کې ویل شي هو ما لم يجمع فيه صفات کمال الراوی. ضعیف حدیث څه وایي چې په دې کې صفات د کمال الراوی راجم نه وي او صفات د کمال الراوی سودی سلور دي اسلام عقل عدالت ضبط تام. نو عبدالرحمن ابن زید ابن اسلم ضعیف دی متهم بالوهم دی متهم بالکذب نه دی. الیک زین دی پکار کوي کنه کوي. او بل خبره دادا چې مونږ بداسیو کو داراوی به د منځ نه ته وباسو داراوی خو مابادو کې راغله داراوی به تلری کو د دې راوی در راتګ نوړان دی په دې باندې مجتهدینو په دې حدیث عمل کړي دي مجتهدینو ولیکي ځان سره شفا شریف دویم جیل 32 صفحه. حافظ الحدیث قاضی ایاز رحمت الله علیه فرمای ناظر ابو جعفر امیر المؤمنین مالکا فی مسجد رسول الله صلی الله علیه وسلم. نه ناظر ابو جعفر امیر المؤمنین
مناظره وک ابو جعفر چې د مسلمانانو امیر او چا سره مالک د امام مالک سره په مسجد د نبی له سلام کې فقال له مالک امام مالک ورته وی مروان باچا ته یا امیر المؤمنین لا ترفع صوتك आवाज موچتوا فی هذا المسجد پدې مسجد کې فإن الله تعالی ادب قومنا الله تعالی یو قوم ته ادب خود لیدي اغي ته ویل دي فقال لا ترفع صوتكم فوق صوت النبي الايه د نبی له سلام د आवाज د پاس आवाज موچته وي ومدح قوما او الله تعالی چې کوم دی د یو قوم صفت کړي دی چې هغه د نبی له سلام په وړاندې به आवाज سکولو حقته کولو نو الله تعالی فرمای ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئک الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى وذم قوما او الله تعالی د یو قوم ذم بیان کړي دي چې هغه د نبی له سلام توازن کوي आवाज اوچتای ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون وان حرمته د نبی له سلام عزت میتن د مرګ نه پس که حرمت هین د لازم دی چې په جون کې لازم دی فاستکان لها ابو جعفر هغه ورته نرم شو وقال يا عبد الله او بیا امام مالک صاحب ته مروان بادشاہ وای چې وای امام مالک صاحب استقبل القبلة وادعو ام استقبل رسول الله قبله ته مخکم دعا وغواړم او کنه د رسول الله مزار ته مخکم دعا وغواړم هغه ورته وای فقال ولما تصرف وجهك عنه تددنا مخولي ګرځي هو وسيلتك او وسيله ابيك ادم داستام وسیله د استاد پلار د آدم علی السلام هم وسیله ده زید ابن اسلم رستو راغلی دی خبر باندې پیږي کنه په دې حدیث دا د مجتهد امام مالک رحمت الله علیه څخه کړی دی هغه په استدلال کوي دا غرستو راوی راغلی دی ضعف غرستو پیدا شوی دا حدیث چې امام مالک سے پرور رسیدو دا راوی پکې انو راغلی پیږي نه لګا نو مجتهد چې په یو حدیث باندې استدلال کوي زوغ بیانی پکې ښه بهرحال دا اول آیاتو د وسیلې په باب کې والآیت الثانیه آیت نمبر 2 چې کوم دي ځان سره ولي کوي سورته بقره اول سفاره آیت نمبر 89 یو کم نوی ولما جاءهم کتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا دا آیت کریمه ده کسبات جنوی ورغو پی نو کې دې شالته ورکی اقوال او ابحاث اغه ذکر کو واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین تیج سنتو کو جمع واللهم صل علی محمد وآله وعترته وبارك وسلم عليه الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم آنس وحشتنا في قبورنا اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين ربنا زدنا علما نافعا ربنا زدنا علما نافعا ربنا زدنا علما نافعا اللهم ثبتنا على صراط مستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وصلى الله تعالى على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين برحمته.